پکتیکاوال تر اختر پورې اوربند او د سولې خبرو ژر پای ته رسیدل غواړي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي په راتلونکي لوی اختر کې د اوربند ترڅنګ له امریکا او طالبانو غوښتنه کوي چې د سولې خبرې د نورې نه اوږدوي او د مذاکراتو په اتم پړاو کې د سولې یوې نهایي پریکړې ته ورسیږي. د زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغان شخړې د حل په موخه خبرې اترې روانې دي، خو لا هم یوې نهایي پایلې ته نه دي رسیدلي. افغانان که څه هم هیلهمند دي چې د دوی ترمنځ د سولې روان ډیالوګ به یوه نتیجه ورکړي، خو ترڅنګ یې ژر تر ژره د داسې پای ته رسیدو غوښتنه کوي چې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې خوندي او افغان وژنې ته پکې د پای ټکی کېښودل شي. حاجي ګل محمد ګلاب او رفیع الله راته په هیواد کې د تیرو څو لسیزو جګړو د افغانانو له غربت، مظلومیت او ترڅنګ یې د سولې په ارزښت وغږېدل. دوی راته وویل چې هره ورځ په افغانستان کې بدمرغه جګړه ښځې، ماشومان، سپین ږیري او ځوانان د ژوند له ګڼو ارمانونو او پرمختګونو بې برخې کوي او د مظلومیت او غریبۍ تر وروستۍ کچې یې رسولي دي. موږ د سولې طرفدار یو، باید چې سوله حتمي راشي. هر سړی د سولې طرفدار دی. بس یو بله چې مثال څوک په هغه باندې په ټوپک، څوک په دمکه باندې، څوک په هغه باندې د خدای خلق تباه شول. دومره تباه موږ نه تباه شوي لکه د شوروي په وخت لکه موږ اوس ډېر تباه شو. سوله چې وشي ډېر ښه ده، نو سهولتونه کېږي، پوهه زده کړه هر څه کېږي. نو د چې سوله راځي، د سوله ټول مشکل د سوله جوړه کړې ده. سوله چې را نه شي هېڅ نه کېږي. د دې ترڅنګ پکتیکاوال له وسلوالو طالبانو افغان دولت او په جګړه کې له نورو ښکیلو غاړو په کلکه غوښتنه کوي چې کم تر کمه دې د راتلونکي لوی اختر لپاره اوربند وکړي، تر څو افغانان د څو ورځو لپاره د اختر خوښۍ، دودونه او عبادتونه د امن او ورولۍ په فضا کې ترسره کړي. د هر چا دغه ارمان وي چې په خوشحالۍ، په سوله او په ارامۍ کې اختر ولمانځي. اختر ځان ته جلا خوند لري، اما په اختر کې چې سوله هم وي، اوربند هم وي، نو دا یو بیل خوند لري. ما غوښتنه هم دغه ده، دا ډېر ښه خبره ده چې د اختر دپاره او دا امن راشي او سوله راشي. اوربند غواړي باید چې اوربند وشي، جنګ قرار شي، ټول ملت لپاره دا فایده ده. رحمت مخلص هم وایي که څه هم د سولې مذاکراتو ته خلک هیلهمند دي، خو که یاده لړۍ نوره هم غځېږي، له یوې خوا به ولس مایوسه شي او له بل پلوه به د هرې ورځې په تېرېدو سره په زیات شمېر افغانان ژوند له لاسه ورکړي. رفیع الله بیا وایي افغانان باید د سولې په برخه کې له ترلاسه شوي زرین فرصت ښه ګټه پورته کړي او په خپل منځ کې سره د خبرو میز ته کښېني. خلک مایوسه کېږي او خلک پریشانه دي، باید دوی دغه لړۍ زر تر زره نوره ختمه پیدا کړي او دغه لړۍ پای ته ورسوي. چانس موږ ته په لاس راغلی، موږ تاسو باید د دغه چانس نه په ښه توګه استفاده وکړو، ځکه دا یو طلایي چانس دی، هم د ټول افغانستان لپاره. ټول خلک در په در شو، په هر ځای کې دولتي خلکو ته مرجوبله رامنځته کیږي. د یادونې وړ دی چې د طالبانو او افغان سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ترمنځ خبرې له تېر دوبي راهیسې په دې موخه پیل شوي چې د افغانستان بحران پای ته ورسوي او 18 کلنې جګړې ته له ډیپلوماټیکو لارو حل پیدا کړي.